مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته قلم کړې ده او لیکي چې لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله. یو سړی پې تېرېږي او ورته وایي چې دا څه کې او مجنونه لیونیه دا څه نامه لیکې په دې خاورو. مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې د لیلا د نامې مشق کومه. مشق څه ته وایي؟ بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم. د یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي. پوښتنه کوي چې دا څه کې نو دی ورته وایي د لیلا نامې مشق کومه چې رانه چرته هیره نشي. په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا یې په دې څه کېږي؟ نو دی ورته وایي څه کې په دې څه کېږي؟ خپل زړه له پې تسلي ورکوم خپل زړه له په دې تسلي ورکوم. دا مجازي عیش. اوس مجنون د شپې ناست دی نیمه شپه ده دنیا اوده ده او دی ویښ. عزیزانو د دغه خوند نه خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همراضي کی. نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیقو بشانی او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه. نو الله په خپله دغه ټایم کې آواز کوي. هغه آواز الله والا اوري. څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکم؟ مجنون اوس ناست دی. ای زما بې نیازه خدایه ای زما د لوی شان مالکه خدایه نیمه شپه ده خدای دا زما نامه دې مجنون ولې ایښې ده او زما دا زړه کې دې د لیلا مینه ولې اچولې. اوس دې یو ټکي ته خیال چې دا ولې ټکی خدای پاک ته څوک کولی شي ویلی شي ولې خدا یاد کړه چې عشاقو ته د دې اجازت دي عشاقو ته د دې اجازت دي ولې دې زما نامه مجنون ایښې ده او دا د لیلا عشق دې زما په سینه کې ولې اچولی دې ولې ټکي خدای له خوند ورکړو. آواز ورته وشو آواز ورته وشو چې اول ورته آواز څه وشو او ملنګه او مجنون او په خاورو کې پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا نامه مې لیونۍ ایښې ده او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی. او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې. ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینېده دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه. مجنون وی ښه یا الله چې په تا مینم او بیا په لیلا مین نیم که دا د ځمکې په سر ټوله دنیا په ما آفرین ووایي لیکن زه چې هر کله خدای است د دې مخکې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین مې پروا نشته دې نه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دي دا به زما لوی صفت. اوس معشوقې کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ د یو بل. اوس ته چې په چا څوک دې خوښ وي او ډېر پې مینې او ته هغه ځای ته ورشه او ځان دې ډېر ډولی ډولی کړی او ورشه او هغه دله سم لاسم در نه کړي او داسې تندی تروش کړی کښېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه
پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي. لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی. په رنګ ډېره ښایسته وي خو پای پکې ګوټم. تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي هغه دا څوک دی؟ دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی. نو او تا ورشه لاس در کې السلام علیکم جوړې تکړه ښې هلته کښېنه لکه دلته بل ور د حجرې نه یو سړی راووتو ننوتو راووتو مال ولې ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او داسې لفټ یې رانه کړو. مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو. ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ میلاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن. اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي؟ دې نه پس یا الله چې ستا د نور تجلی ده د لیلا په مخ کې نو د دې کنځلې به زه دې نه پس تا مدحه او تعریف ګڼم. یو عاشق بل وایي ای د سحر باده که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او دې لیدو نو لږ زما حال ورته ووایه. خاورو کې پروت دی لاس یې بالښت کړی دی او د سحر باد سره خبرې. او سحر باد سره خبرو باندې په ایمان وی روټي خلاص پوهېږئ د سحر باد سره خبرو باندې ای د سحر باده که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلې او چرته دې ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایه. لږ ورته ووایه او دا ورته ووایه تاله څه په لاس درځي چې په خپل هجران کې ما سوځئ او که ته زما په سوځېدو خوشحالې ما دې په خدای قسمي زه ستا د لاسه په اور کې پروت خوشحاله ما. وګوره داسې هم چېرته شوي چې یار راپاسي یار په اور کې واچي او هغه یار به خوشحالي په اور کې وایي. ابراهیم علیه السلام په اور کې چا اچولی و؟ نمرود څوک و چې ابراهیم یې په اور کې واچولی؟ جبرائیل ورته راغی چې په ټال یې کېنولو اور ته یې ور دیکه کولو. جبرائیل راغی ویل څنګه چلو کم؟ ویل زه خپل کار کوه. نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي؟ چې څوک مې اچوي هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه. چې د اور دې منځ لیکو او ټال یې ووالو په توره باندې د اور په دې منځ کې پرېوت. چې په لمبو کې پرېوتو یکدم اور ته آواز وشو یا نارو کونی بردم و سلاما. اورا خبردار چې وې نه سوځې یخ او سالم گلزار پې جوړ شي. ایو بزرگ وایي که نه وی لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور. لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دي د اور. پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه. لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دي د اور. پټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه. ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مه کوه. د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک. نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي؟ دا خو تا عشق نه دی کړی. خوند خو یې د هغه وخت وي. ورشئ دا تپوس هغه صحابهو نه وکئ چې کوم د جنګ نه پاتې شوي وو او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی. دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو. ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي. دا عشق و. مونږ خلک عشق څه پېژنو، مینه څه پېژنو، درد څه پېژنو. درد غالباً اقبال شعر دے کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے
एक दर्द जिगर में होता है, एक ऊंग से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। ये ऊंग में पजड़ की उचती और ये दर्द में पजड़ की वो जब पट पट जाड़म पागा वक्त के वर्ता चिकुम वक्त के टोला दुनिया उदई नो ज़वीखे माशुके मो जमा माशुकम विखई न दगा वक्त के वर्ता जाड़ खुदाई दे दाद दर्द मुन के पैदा अवागा दरवाजे द सोमनाथ आगा महमूद गजनवी काबल तवड़ी द ज़ाहिर शाह पे वक्त की इंद्वान और खुशालो द पारा वापस पे आगा दरवाजे और खलक दाऊ उस खो वही आगा महमूद गजनवी पाते शवे ना अयास पे जुल्फो के आगा कोगवाले पात उस अयास संगो यार दा गुलाम द महमूद गजनवी गुलाम वो बादशाह पे मैनो द बादशाह डेर पा दा महमूद गजनवी च पे कम औरस पे मंडई के खर्चे दो और कमी जामे दा गुस्ते वे न पेंसे नवे और पास बढ़ाए वा लस्तूणी नवो दा जई ने ऊ केड़ो पुंदे नवे पंजाए वा पदे जामो के दे पे मंडई के खर्चे दे बादशाह त द गुलाम जरूरत शो दा गुलाम वर्तवा गस्तो वरे चे वरे दागा अखलाक और किरदार दासी च महमूद गजनवी पे मेन नुजान सरा बे पतख के नोले गुलाम बे जान सरा पतख के नोले दे आया से चल करे च आगा कमीस और परतुगा और केड़े और आगा टोपाए आगा पे ओ बकस की खिवा और सहर बे बकस लरी को दे जामो ते बेदा सोकत और ब्या बतला चा पे शिकायतों को शैतानतों को चीजी दे आयाज स्ताद बादशाह लालूना और जवाहिरात पटकड़ी दी और द कट सर ते बकस प्रोत ते पागी की ही दी और अरसहारी गुल वे खा बादशाह डेर खपश आयाज रो वक्तो वे दस्ता द कट सर ता बकस चे प्रोत ते दी की सदी आयाज वर्तवे चे बादशाह क़िबला आलम दा कुंजी दा और जमालोई सादत बदाई चे दा बकस त पखपल लरे के हुए बलरा कुंजी तिवागस्त और बकस लवरा गए चे बकस प्राणिस्तो चे पकी गुरी अगा जोड़ परतुक दे जोड़ कमीज दे आ जड़ा टोपाए दो जड़े केड़ाई दाप बादशाह वर्ता दसे के न मैं दावली आयाजा वर्ता अल कुर्बान दे शमदा गजामी दी चे प मंडई के जप के खरसे दमा मादा जामे अगुस्ते वे और प मंडई के जमा बोली के दौलिला में दमा तावा गस्तम उस चिस्ता प तख्त नास्ते मोकम शाही लिबास में अगुस्ते नो सहर दा जामे उगोरम औजड़ के हुएम च ओ आयाजा तपदी जामो के सवख के खरसे दिले उस द बादशाह लिबास और पतख्त नास्त ऐसे न चे गुरूर दर किरान शी अन सबा चे पैसे और सरराशी तो फिरौन बचे थे जुड़ शी कना नुजा अरसहर दा बकस की जामीज का गोरम चे गुरूर रा किरान शी उस बायाज मुंगा चरतना पैदा कहो महमूद गजनवी बकम देना पैदा कहो अबुल हसन खरकानी बकम देना पैदा शेख सादी बकम देना पैदा कहू और द शेख सादी आगा बचाए बकम देना पैदा कहू चे नवाब तवे चे काफिला रफ्तंद माह में रवे ना बकम वो सर चला नुज़कवई जिन वो गजनवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फे अयाज में न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान न हो तो जहान न हो जनाब रसूलुल्लाह खुद टोल कायनात जान दे उजड़ दे चिजड़ नहीं इसम ददीम से मिसाल स्ताव
په کوم ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناسته په پټي کې ګوټ کوي چا ورته سکه یار دې وفات شو ویاو هغه ګوټ چې پکې هغه ته څه وایي آرامبه غونډه هغه آرامبه پس مکه وښت اسمان ته وکړه چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ډون کا په دواړو سترګو میډون کا چې زه د رسول الله نه رسته په بل څوک نه ګورم پټی کې ناستو په دواړو سترګو ډون شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې ده هغه لاره نشي بیا مونته چې سو پورې صاحب حال شوه